سلامونه، زه ننګیال یم. دا مهال په ملکن پوهنتون کې ولاړ یو. وایي که شعر خو ګیرې نو ماشتر صاحب مې نن ګیر کړی دی او د دوی سره به خبرې اترې کوو. ماشتر صاحب هغه شخصیت دی څوک چې د الله تعالی په دې ویړ کائنات کې مینه خپرول غواړي، امن خپرول غواړي او خلکو ته د انسانیت د بقا او د ارتقا پیغام ورکوي. نو ماشتر صاحب ډیره زیاته مننه، خپلې منطقې ته تاسو ته په راتګ باندې هرکلی وایو. مننه ننګیاله، الفاظ نه لرم چې تاسو ستاینه وکړم او دا پوهنتون د ملکن یونیورسټۍ دا ښکلا ستاسو شان د خلکو د وجې نه ممکنه ده. ګنې نو په سوشل میډیا مختلف قسمه خبرې کیږي، خو دننه ستاسو د پرامن ماحول هغه هر چاله وخت ورکول نو واقعي چې د ستایلو وړ دی. چینکۍ زمونږ خویندې خورلڼې دي، هغو هم دلته د چیبې پخولو یا د خوراک د نور سیسټم دا برابر کړی دی. نو په دې باندې ډېر خوشحاله شوم چې زمونږ خویندې خورلڼې زمونږ سه اوږه په اوږه باندې د تګ چل زده کوي. خو پښتنو ته به د خالق زیار صاحب دا یو شعر ویم، وایي چې د شماره وتې دي څه یو دوه نه دي، سړی به کم کم ته جولی نیسي او ښه پښتانه ښه په جوبن کې زلمي ګیرې پرېږدي امامت ته یې نیسي.